السلام علیکم. سلسله وړاندې کوو فلمي ستوري. د نن اداکاره ده نمي. اول د نمي پیژنګلو. د دې ناموړي اداکارې خپل نوم قمر جهان. نمي فلمي نامه وه. د پلار نوم عبدالحفیظ او د مور نامه امیر بیگم وه. د نمي دوه خویندې او یو ورور دی. د نمي مشره خور نصرت آرا هم د شوبز سره تعلق لرلو. د نمي رور د هغې د زیږون کال 1950 ښایي، ولې زما په اند دا غلط دی، ځکه چې نمي په کال 1972 کې شوبز ته راغلي وه. د دې د زیږون کال به ارومرو دغه 1955 یا 54 وي. د نمي رور آفتاب چې کومه نیټه ښایي هغه د شناختی کارت مطابق ده. هر څه چې وي راځو د قمر جهان فن پلو. دا چې کله د خپلې خور نصرت آرا چې یوه ډراماټسټه وه د هغې په ذریعه شوبز ته راغله، نو په ټلویزیون ډرامو او ورسره به په سټیج هم کار کولو. د آفتاب د وینا تر مخه قمر جهان د پی ټي وي په 4-5 ډرامو کې کار کړی چې یو ورکې بوله خنجر هم و. داسې هغې په سټیج ډرامو کې د علي اعجاز، قوي خان، منور سعید وغیره سره هم ډیر کردارونه کړي دي. ناوې د شپې اردو دلهن ایک رات کې نه وړاندې قمر جهان په خپل نوم په شوبز کې کار کولو. کله چې بنګال زموږ نه جدا شو، دغه وختونو کې یو سټیج ډرامه کېده جیوه پاکستان چې 2 میاشتې چلیدلې وه او د نمي مور امیر بیگم هم ورکې د اندرا ګاندي یو خاموش ورکوټې غوندې کردار ادا کړی. د آفتاب د وینا تر مخه زما خویندو او ما هم صرف تر 9 جماعته پورې سبق ویلی دی. هغه وایي چې د دلهن ایک رات کې ناوې د یو شپې نه وړاندې قمر جهان یو فلم کې کار کولو، ولې هغه فلم مکمل نشو. کله چې ممتاز علي خان او بدر منیر دلهن ایک رات کې پښتو کې ناوې د یو شپې جوړولو او دوی نمي په سټوډیو کې ولیده، نو د خپل فلم دپاره ورته د هیروین په توګه برابر ښکاره شوه. حالان کې د نمي نه وړاندې ممتاز علي خان روزینا او نشو ته دلهن ایک رات کې چې پښتو کې ناوې د یو شپې د هیروین د کردار افر کړی. هغې ویل دا خو د پښتو فلمونو هدایتکار او اداکاران دي، دوی به څه اردو فلم جوړ کړي. قمر جهان د ممتاز علي خان او بدر منیر په دې افر باندې ډیره خوشحاله شوه، تر دې چې د پیسو خبره هم ورسره ونه کړه. کله چې دلهن ایک رات کې او پښتو کې ناوې د یو شپې جوړېدو وخت راغی، نو قمر جهان له نوم نمي خوښ کړی شو. هغه هم په دې نوم باندې خوشحاله وه. دا فلم په اردو پښتو کې جوړ شو. ممتاز علي خان ډیر قابل هدایتکار و. هغه د اردو او پښتو دپاره بیلې بیلې سندرې ریکارډ کړي. ناوې د یو شپې دپاره چې زیاتې سندرې ورکې ګلار بیګم ویلي دي او یو سندره نیمه د خیال محمد په آواز هم ده. دا د حمزه بابا د زوی مراد شینواري لیکلي سندرې دي، ولې مراد شینواري به فلمي سندرو ته خپله شاعري نه ویله، ویل به دا کمرشل سندرې دي. ناوې د یو شپې او دلهن ایک رات کې په یو وخت باندې په سینماګانو ولګېده، ولې اردو دپاره ورته مین سینماګانې نه میلاوې دي او د لاهور په اطرافو کې په 2 سینماګانو کې ولګېدو چې یو په هال روډ ریجنټ سینما وه او بله تاج سینما چې په ګډې شاهو کې وه. کله چې فلم ننداره شو، دلته پښتو کې مارکیټ ووالو او په لاهور کې د نامورو اردو فلمونو هدایتکارانو فلمونو ته سمه ډغره ورکړه. 2 هفتې پس دلهن ایک رات کې په 15 مین او مشهورو سینماګانو باندې هم ولګېدو. دلهن ایک رات کې د ډیرو کامیابو او سپر هټ فلمونو ریکارډ مات کړو. د نمي رور آفتاب وایي زه په سیکل باندې لاړم، کمال صاحب هم سینما کې موجود و. چې کله شو ختمه شوه، ما د فلم کتونکو نه تپوسونه وکړل، ټولو په یو خوله وویل ډیر بهترین فلم دی، نوي هیروین د کمال ده. چې دا خبر ما خپلې خور نمي له راوړو، نو د هغې باور نه کېدو. شپې له بدر منیر او ممتاز علي خان زمونږ کور ته سره د مټۍ راغلل. زما مور او خور له مبارکي ورکړه. بیا هم زما د خور باور نه کېدو. مونږ ټول کور والا سینما ته لاړو. نمي برکا په سر پټ مخ په ګیلرۍ کې کېناسته
او د کتونکو د جذبو ننداره زمونږ د کور د ټولو خلکو سره وکړه. نمې په ګیلرا کې د څو زنانو رایم واخیسته، ولې ځان یې ورته نه ښودلو چې ګینې دا نوې هیروین زه یم. هغې زنانو د نوي د کردار ډېره ستاینه وکړه. آفتاب د نمې رور وایي د دې فلم د کامیابۍ نه پس نمې ته د فلم دروازې واشوې، چې بیا هغې د اردو او پنجابي ډېرو فلمونو کې د نامورو اداکارانو سره کار وکړو، چې ورکې محمد علي، وحید مراد، سلطان راهي، مصطفی قریشي، طلعت کمال او داسې د ټولو مشهورو اداکارانو سره په اردو او پنجابي فلمونو کې بې شمېره کردارونه ولوبول. ناوې د یو شپې نه پس نمې ته په ډېرو پښتو فلمونو کې د هیروین کردار ترلاسه شو او هغې د بدر منیر، آصف خان او دغه شان د نورو سره په پښتو فلمونو کې د هیروین کردارونه وکړل. آفتاب وایي د نمې د عروج دورو چې د هغې یوې ملګرې چې مخکې په شوبز کې وه، ولې یو ناکامه اداکاره وه، نمې له یو کتاب ورکو، ورته یې ویل دا موږ چې څه کړي دي دا بالکل حرام او ناروا کارونه دي. نمې چې هغه کتاب ولوستو نو د فلمي دنیا نه پوخ رخصت واخیستو. هغه به په دم درها پسې ګرځېده، ساختونه تعویضونه به یې راوړل، شپه ورځ به سرګومه ناسته وه او اکثر به یې ژړل چې دا ما څه کړي دي او ولې مې کړي دي. د نمې رور آفتاب وایي چې د نمې واده د یو فلم ساز سره د پښتو فلم اخیري جوړېدو په وخت باندې وشو. دوه له خدای پاک لوڼه ورکړي او یو زوی، چې یو لور یې په پیغلتوب کې مړه شوه او یوه لور او یوه زوی هم په لاهور کې ژوند کوي، ولې د شوبز سره هېڅ تعلق نه لري. د پیغلې لور د مرګ نه پس خو نمې د لیونتوب تر حده پورې ورسېده. هغه به ټوله ورځ په لارو کوڅو کې هم ګرځېده. بیا به هغې بېوسه ماشومانو له ډوډۍ وړه او جامې پیزار به یې ول اخیستل. پیشوګانې ډېرې ساتلې وي، ځکه به یې ورته بلي والي سرکار هم ویلې. بس دغه یې مشغوله وه. نمې به مزارونو ته هم ډېره تله او اخري عمر یې په لاهور کې د بي بي پاک دامن په مزار کې تېرولو. جامې به هم د ملنګانو اغوستې وي. شپه ورځ به د الله په یادولو کې مصروفه وه. دغه دوران کې هغې ته د زیړي ناروغي ولګېده. د هغې ورور وایي چې کله مونږ ډېر په شواخون نمې هسپتال ته بوتله او ټسټونه وشول نو د ځیګر یعنې کینسر په اخري سټیج کې راوختلو او داسې دا نامتو اداکاره په 3 جون کال 2008 کې وفات شوه. هم په لاهور کریمي بلاک شهنشاه قبرستان کې د خاورو په بالښت د تل عمر دپاره اوده شوه. په ګورې نور شه. د قبر په کتبه اصل نوم قمر جهان لیکلی دی چې د خپلې لور قبر ورسره هم اوس جوړ دی. یاد دی چې دغه ادیره د ډیرو فلمي اداکارانو په دغه ادیره کې د ډیرو نامورو فلمي اداکارانو قبرونه هم دي، لکه بدر منیر او دغه د کورودانې نګینه خانم او هغې سره وژل شوي د هغې د خاندان غړي او دغه شان اغا تالش، ننه، انجمن شهزادي او داسې د نورو ډیرو. ولې د نمې قبر موږ د ډېر کوشش باوجود هم پیدا نه کړو، ځکه چې دا دومره لویه هدیره ده چې 8 خو د دې دروازې دي. پروفیسر انور صاحب چې په الاسکا امریکا کې دی، د هغې خواهش دی چې د نمې قبر ښایسته جوړ کړی شي. زموږ کوشش اوس هم جاري دی. شیرخان دی الله پاک وبخي، دا کار ما هغه ته سپارلی و، هغه هم ډېر کوشش وکړو ولې کامیاب نه شو. دا ځل چې زه لاهور ته لاړ شم که خیر د رب وي د نمې رور آفتاب په ذریعه به د نمې قبر معلوموم او د پروفیسر انور صاحب د خواهش په رڼا کې به ښایسته جوړو. آفتاب وایي چې نمې تقریبا په 80 فلمونو کې کار کړی دی چې ورکې اردو پنجابي هم شامل دي. د نمې د پښتو د ځینې فلمونو نامې درته وړاندې کوم. ناوې د یو شپې چې پر کال 1994 کې ریلیز شوی و. د انتقام لمبې په 80 کې، شعلې په 80 کې، بدنام یو کم 80 کې، اقرار 80، شباب 80، ګلسانګه 82 کې، ناسور 83 کې، یار دشمن 85 کې، د وینې دارې 85 کې، شیردل 85 کې، اواز 85 کې، د وینې کرښه 80، زما قسم 80، د وخت بادشاه 80، لړم 80، پیرنګې 88 او دغه شان مینه او انتقام په 1990 کې ریلیز شوی. یو بل فلم مقدر هم په 1992
اتیایم کې د سینما په پرده ریلیز شو. دا و د نمی د ځینې فلمونو نمونه او دا وا د فلم سټار نمی د ژوند د فن کیسه. لیک او راوی محمد اسلم، ایډیټینګ اسامه اسلم، پیشکش اجي اسلم آفیشل یوټیوب چینل. د خپل نظر نه به مو ارومرو خبروي. اوس اجازه راکئ د لوی الله پامان.